سمرا ښکلی رمضان دی فضل کړی لوی سبحان دی سمرا ښکلی رمضان دی فضل کړی لوی سبحان سمرا ښکلی رمضان دی تړل کیږي شیطانان هغه لوی لوی سرکشان نازل شوی په قرآن دی څومره ښکلی رمضان دی فضل کړی لوی سبحان اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت ولا رزقك أفطر. لا باقي من روزي قبلك. فكدير دي ثوابونا د پاک رب پرمونږ احسان د څومره ښکلی رمضان څومره ښکلی رمضان دی د دوزخ لمبې سړېږي ګناهونه هم رژېږي غوږ دې ونیسه اذان دی څومره ښکلی رمضان څومره ښکلی رمضان دی څومره ښکلی رمضان دی فضل کړی لوی سبحان دی څومره ښکلی رمضان دی فضل کړی لوی سبحان څومره ښکلی رمضان دی بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو، الله دې وکړي هر چېرې هستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوالی او زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل په پلازمینه دریم مقریان څخه ګرانو لیدونکو، نن د روزې مبارکې میاشت 5مه ورځ ده او ما غوښتل یو افطاري ګزارش تاسو ته جوړ کړم له دریم مقریان څخه. نو الله دې وکړي زړه م تنګ نه سي، موږ سره مل اوسئ. اندازو هېوادوالو سره خبرې کوو او بعضې هېوادوال هم کار کوي، غریبانان دي، هغوی ته به روزه ماتې ورکړو. نو موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو. ورېږي رحمتونه سنباران وي په روژه کې ورېږي رحمتونه سنباران وي په روژه کې دا هر یو روژهدار د ښکلي مخ نوراني ښکاري دا هر ګران لیدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. خواته مې یو لالا ولاړ ده، سندې مارکیټ کې کاروبار کوي، لکه چې پلاستیکونه خرڅوي. نو دوی سره خبرې اترې لرو، موږ سره مل اوسئ. وروره ښه یې؟ جوړې صحت دې ښه ده؟ ښه یم، ته څنګه؟ او ښکلی نوم دې که لیدونکو ته ووایې. احمد. احمد. ښه، ډېر ښه. څنګه ده روزه؟ ښه ده نو. وږی سوی، تږی سوی؟ وږی سوي خلاصته و. وږی سوی؟ ښه، ډېر ښه. څه کار کوې؟ خلطې خرڅوم. خلطې. څو بجې راځي سبا یې؟ 2 بجې. 2 بجې. تر څو بجو یې؟ تر 8 بجې پورې هستم. 8 بجو. بیا څو کار کوې؟ کېږي 80 یا 100 کېږي. 80 100 بېشکه والا. ښه، اوس څنګه د روزه میاشت خو کم وخت پاتې ده، څنګه نه ځې کور ته؟ نه پوهېږم څو دقیقې به پاتې دي، ساعت وګورو، دا 2-3 دقیقې پاتې دي. اوس تللو. اوس روان یې؟ ووالله. او که لارې کې اذان وکړي بیا چې کوې؟ نو رسوو، نو ځان کور ته رسوو. دا خیر هغه ده. موږ بعض وروڼه مرستې کړي دي، یو څه خوراکي مواد ده، تا ته به هم درکړو که افطار وکړو باندې. صحیح ده؟ ارمان جانه یو خلطه خوراکه ماته. دې کمرې که خلکو ته ورکوي یو دانه راکړه. هی خوراکي مواد ورور دغه څه خوراکي مواد دي، روزه په افطار راکړه. اخره کې که څه پیام لري کامره د په خدمت. کوم پیام خو نه لرم.
بعضې وروڼه هم خارج کې دي هغوی ته که څه وینا لري کوم سلام کلام سلام زه په مخه ده ښه ګرانو لیدونکو موږ سره مل اوسئ تشکر استاد خان بخیر باشي نو ګرانو لیدونکو اذان ته کم وخت پاتې ده زه به د خرما ځان سره ونیسم چې کله اذان یې وکړو بیا به افطار وکړو نو موږ سره مل اوسئ ارمان جانه همداسې ځو وړاندې ډېر خوند کوي چې ډک وي هر جومات د مونځ ګزارو په وخت د تراویح ختم القرآن وي په روژه کې په وخت د تراویح. سلام علیکم ادرقان خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ شکر بدوات دیدم. چطور کاروبار؟ شکر فضل خداست میگذره. بولانی آوردی؟ آه بولانی سازمان. خانگی است؟ خانگی است. چند تا میاری لالا روزه؟ روزی یک 30 تا 20 تا میاری. با چطور فروشات؟ شکر خوبه دیگه میگذره. سودا میشه. سودا میشه؟ خدا میربان است. روز چند پیداگری میکنی اگه بگویی لالا؟ روز یک نیم ساعت 2 ساعت میکنم. برو شکر. از بیکاری که خوب است. آه 100% چطور؟ بیکاری که خوب خوب است. بله. دیگه بخیر باشی لالا. چیزی گفتنی داری کامرا در خدمت. تشکر بدر به افطار میمون. اینی را مصرف نبیگی باید. دیگه خیر باش. تشکر بدر. ګرانو لیدونکو موږ سره اوس ځو انداسې وړاندې راځه ارمان جانه غریب په کور کې شپږ قسمت هم وي دا هر غریب بیادر خوب هستی؟ خوب است لالا. ساعتت خوب است؟ ساعتمند. بخیر هستی؟ شکر است لالا بخیر باشی. چطور چی کاروبار چی مصروفیت؟ دمی دکان سوپرمارکت شاگرد هستیم لالا. این دکان است؟ بله. چطور کاروبار؟ حالا شکر است میگذره لالا. چقدر وقت میشه کار میکنی؟ همین مدت 3-4 سال میشه لالا. شاگرد هستی؟ بله. بخیر باش لالا. چیزی گفتنی اگه داری کامره ما در خدمت. خیر باشی لالا فعلا. وقت افطاری کتما. خیر ببینیم. خانه آباد. روز خوش. په روژه کې خوشحاله تمامي مسلمانان وي په روژه کې. ګرانو لیدونکو وینې افطاري وخت ده او مارکیټ هم خالي شوی ده هېوادوال هم زیاتره تللي دي کورو ته افطار کوي نو د وینې بازار هم داسې بیروبار نشته موږ سره مل اوسئ راځئ مخلص یاران چې ورسره بیادر خوب هستی؟ ساعتت خوبه؟ بیا یک ذره پیش بیا که تصویر بزن ساعتت خوب است؟ اسم مبارکت اگه به بنده ها بگویی محمد ویس. خب بسیار خوب دکان از خودتانه؟ چطور کاروبار لازم؟ شکر الحمدلله. به توکل خدا خوب میگذره. چه وقت میشه کار میکنی؟ زیاد وقت ته. از بیادرای کلام میگوشه. اوه یعنی بیادرها سی پیش میبری یا کی تو میباشی کی بیادرت نه زیادتر بیادر کلام میگوشه. با تو چطور کال آمدی؟ خب ما میباشیم با دشل تایم شب از من. بسیار خوب بخیر باشی لالا چیز گفتنی اگه داری با بینده ها چیزی گفتنی نداری. جان جور افطار خوش بخیر باشی روژه کې خوشحاله تمامي مسلمانان وي په روژه کې ورېږي رحمتونه سمباران وي په روژه کې. زه کار به وکړو لاړ بس هغه سیټ تاسو مارکیټ ته به ننوځو او مارکیټ انځورونه به هم تاسو ته وښیو موږ سره مل اوسئ او اذان یې وکړو ګرانو لیدونکو اذان یې وکړو نو هېوادوال هم افطاري کوي زه به هم لاړ شم افطار به وکړم او لمونځ به وکړم موږ سره مل اوسئ بل افطاري به خپرونه هلته شروع کړو موږ سره اوسئ په روژه کې ورېږي رحمتونه سمباران وي په روژه کې په میاشت رمضان کې چې څوک مړه شي جنتي وي په میاشت رمضان کې چې څوک مړه شي جنتي دي راځي باترې نه پاغن سبحان وي په روژه کې راځي باترې نه پاغن سبحان وي په روژه کې خوشحاله تمامي مسلمان. آقای صاحب خوب هستی؟ ساعتت خوبه؟ بیشی خانه فامیل همه خوبه. شکر افطار کردی؟ خدا خیر بکنه. اینمی را مصرف ما بگی
قربان سی جات نیست. بخیر باشی. والا یه چیز دیگه یار بیکسا خداست. روزی تکرار میکنی قربان. این همیشه. روزی تکرار. روزی تکرار. بخیر باشی. یک لقمه خیلی بگیرم. بگی امورا بگی. خود اللهم اینی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطر. بسم الله. خدا قبول. خدا پاک تو من روزی قبول کن. خدا جات برای. بخیر باشی. ایسا خوب هستی؟ ساعتان خوب است؟ خوب است ایسا. افطار کنه؟ حالا ده که اینا رو خوش کنیم افطار. چی کار میکنه ایسا؟ او راوی سمیانک مفروشیم. سمیانک میفروشی؟ مانچه گپ کشتی. بیا خیر. اینی را بگی از طرف ما یک افطار کنه. بیا ایسا پیش بیا کتاب بگی. آقا جان تشکر. خدا نگیرید کامیاب خدا روزت قبول خیر کنه. باشی همچنان زنده باشی آقا جان. شما لالا بیا پیش بیا نخوا. اینجا رسپان است اگر ما پیش بیا. ساعتت خوب است؟ چی کار میکنی لالا؟ خرما فروشی؟ سیزن خرما هم است چطور فروشد؟ افطار کردی؟ ما اینی را بگی از طرف ما. اینه لالا. خیر چیز کار نداری. بخیر باشی لالا. خدا آباد. वरेगी रहमतुना संबारान वे परोज के दहर गरीब पकोर किस पागत किस्मत वामी दहर गरीब पकोर किस पजत किस्मत वामी बेहदा बरकतुना रवान वे परोज के बेहदा बरकतुना रवान वे परोज के खुशाल तमामी मुसलमानान वे परोज के